د پاکستان سیاسي نظام باندې د پوهه کولو لپاره موږ د ویډیو د سیریز شروع کړی دی. هغې کې موږ مخکې یو په قومي اسمبلی او یو په سینټ باندې ویډیو کړې ده. دا اوس د هغې درېیمه ویډیو ده او نن دا په سپریم کورټ اف پاکستان باندې. دا سپریم کورټ اف پاکستان جوړښت ججان څنګه اخیستی شي، ججان څنګه لر کېږي، دا ټوله خبره به در سره د دوی اختیارات څه دي. چیف جسټس او د ججز نور چې کوم ججز دي هغه سره د دې نه د سپریم کورټ جوړ دی. نو د سپریم کورټ سټرکچر داسې دی چې په دې کې چیف جسټس اف پاکستان دی چې هغه د قاضي القضا ورته لکه موږ ویلی شو د ټول ملک د ټولو نه د غټه څوکۍ باندې ناست جج او ورسره نور ججان دي. مستقل نشست د سپریم کورټ په اسلام آباد کې دی. نو آیا د سپریم کورټ هم برانچونه وي؟ بلکل وي. هغې ته رجسټري برانچونه وایي او دغه رجسټري برانچونه څلور دي په کراچۍ کې، کویټه کې، لاهور او په پېښور کې. نو هلته کې د سپریم کورټ دوه یا څلور ججز ناست دي او که چېرې صرف د دواړه فریقین چې د چا په منځ کې کیس وي هغوی دواړه د دغې صوبي لکه د سیند دي نو بیا به هغه کراچۍ کې هغه کیس به چلیږي. که چېرې د بلوچستان نو کویټه کې به چلیږي. دغه شان خبره ده. د ججانو تعداد د آئین مطابق د ججانو تعداد مقرر نه دی. حکومت اکارډنګ ټو نیډ، اکارډنګ ټو د کنډیشن، حکومت دا ججانو د تعداد سیوا کولی هم شي او کمولی هم شي. د ججانو د تقررۍ د اپوینټمنټ طریقه څنګه ده؟ ډېره ښکلې اسانه طریقه ده چې کله په سپریم کورټ کې لکه اوس د مثال په طور 4 ججان پکار دي، 6 ججان پکار دي. نو د ملک چې را کوم های کورټس دي 15 های کورټس دي، اسلام آباد های کورټ، پېښور های کورټ، د سند های کورټ، لاهور های کورټ او د بلوچستان های کورټ. نو د دې کې به وګوري چې کوم موسٹ سینیر ججز دي نو هغې موسٹ سینیر ججز چې کوم دي هغه به که 4 پکار دي که 6 پکار دي. نو چې په هر یو های کورټ کې دي نو د هغې نه به یې راولي سپریم کورټ ته. دې ځای کې دا ډېره انټرسټنګ خبره ده که چېرې دغه جج د دغې خپل های کورټ چیف جسټس وي او هغه انکار وکړي چې زه اسلام آباد ته سپریم کورټ کې جج نه جوړېږم، نو بیا نو د قانون مطابق د انکار نشي کولی. که چېرې د انکار کوي نو دی به خپله دغه کورسۍ پرېږدي او نوکري به پرېږدي. د ججانو د برطرفۍ طریقه څنګه ده؟ د سپریم جوډیشل کونسل یو اداره ده. دا اپوینټمنټ چې کوي نو هم د هغوی په ترو باندې کېږي او دقه شان سیاست او د سیاسي حکومت عدالت سره هېڅ کار نشته. که چېرې یو جج د آئین او د قانون خلاف تللی بدعنواني کړې ده، کرپشن یې کړی دی، نو که چېرې هغه دا خپل کار نه کړی یا هغه فزیکلی او منټلی ډسټرب دی، اوس نشي کولی کار، نو بیا سپریم جوډیشل کونسل به جاج واخلي. که چېرې دغه خبرې رښتیا وي نو جج د خپلې عهدې نه لر کولی شي. دغه اداره به لر کوي، بل څوک نه. د ججانو د ریټایرمنټ عمر چې کوم دی نه دا 15 کاله دی. څنګه چې نور سرکاري ملازمین 15 کې ریټایر کېږي، دی هغه شان نه دي بلکې دی 15 کې ریټایر کېږي. ورسره چې کوم دی دا ملک اعلی ترین عدالت دی، د هایسټ کورټ آف اپیل، د اپیکس کورټ آف د کنټري. د هایسټ کورټ آف اپیل څه مطلب دی؟ مطلب دا دی ګورئ چې څوک که چېرې د ضلعې د صوابۍ د مردان د پېښور د عدالت د فیصلې نه سیټسفاید نه دی نو هغه به اپیل وکړي د پېښور په های کورټ کې. که هلته کې فیصله راله او هلته هم هغه سیټسفاید نه دی نو هغه بیا سپریم کورټ کې اپیل کولی شي. نو د سپریم کورټ نه اپله خو بل ځای اپیل نه کېږي که نه. نو لہٰذا اټ از نون ایز د هایسټ کورټ آف اپیل. د ذیلی عدالتونو نگرانی کوي د ملک ټول عدالتونه، که هغه های کورټس دي، که فیډرل شریعه کورټ دی، که سپیشل کورټس دي او که د ډسټرکټ کورټس دي، تحصیل کورټس دي، د دې ټولو نگرانی کوي سپریم کورټ اف پاکستان. او د دې یو مثال دا در کوم چې په کوهاټ کې څه کاله مخکې د اغوا د جینۍ د اغوا په یو کیس کې حکومت کسان رانیولي وو. په هغې کې هغه ټیم یو صوبایي وزیر و چې هغه پولیس بیا په ضمانت باندې پرېښودی و، عدالت پرېښودی و. نه چې کوم عدالت کې کوم جج پرېښودی و لکه د کوهاټ ډسټرکټ جج چې کوم و هغه پرېښودی و، نه د هغه ټایم د سپریم کورټ چیف جسټس په هغې باندې د هغې نوټس واخیسته او هغه جج چې کوم دی نه بیا برطرف کړی و. نو مطلب دا دی چې دی داسې کولی شي. دا ټول عدالتونه د دوی نګرانۍ کې چلیږي. ښه ورسره چې کوم دی نه از خود نوټس چې په انګلیش کې ورته سوموټو نوټس وایي یا سوموټو ایکشن، دا عدالت سره یو ډېر لوی اختیار دی. او افتخار چودھری او دا اوس یو تیر شو هغه میډیا باندې چې به ډېر راته هغه چیف جسټس ثاقب نثار دی د سوموټو نوټس ډېر استعمال کړی دی. از خود نوټس دا دی چې عدالت ته یو سړی نه دی راغلی، کیس یې نه دی شروع کړی او عدالت د خپل ځان نه مقدمه شروع کړي. اکثر دا چې کوم دی د حکومت خلافي، لکه مطلب دا یا ډېره زیاته مهنګایي شوه یا بل څه شوه، نه عدالت د دې نوټس واخلي یا د څه ډېر زیات غلط کار وشي په ملک کې، نو دقې د از خود نوټس وایي. او هدایت جاری کرنا، نو سپریم کورټ هدایت جاری کولی شي حکومت ته، حکومتي ادارو ته چې دا فلانکې کار غلط دی یا فلانکې کار چې کوم دی نه داسې وکړئ داسې وکړئ، داسې هدایت جاری کولی شي.
ابتدایي سماعت دا د اوریجنل جورسډکشن ورته وایي چې یو سړی په سپریم کورټ ته ډایرکټ تېری شي یو کیس هلته کې خپل مقدمه لکه داخلولی شي ریټ اپلیکیشن ورکولی شي خو هغه بیا چې کوم دی نه د هغې لپاره یو لیمټ دی چې هغه که چېرې مطلب دا دی داسې کیس وي دا تاسو سپریم کورټ ته راړی شئ که داسې نه وي نو د هغې لپاره خو لویر کورټ شته که نه نو دا ابتدایي سماعت چې ډایرکټ هلته کې فرش کیس شروع شي او دویم ورپسې اپیل دی چې د لاندې نه د بل عدالت نه د های کورټ نه اپیل راشي هلته کې نو د اپیلونو سماعت هم چې کوم دی نه د دوی اختیار هم دی او ډیوټي هم ده خو سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې دا اپیل لکه مطلب دا دی د های کورټ هغه فیصله برقرار وساتي او ډایرکټ درخواست سره وانخلي او کیس نوی شروع نه کړي د اپیل په دې مقدمه باندې عدالتي نظرثاني اختیار دې ته جوډیشل ریویو وایي او ډېر اهم اختیار دی که چېرې پارلیمنټ چې د ملک سپریم اداره ده که چېرې هغوی یو داسې قانون جوړ کړي چې هغه قانون د پاکستان د حکومت د پاکستان د آیین کانټراډکشن کې خلافي نو سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې د پارلیمنټ پاس شوی قانون د جوډیشل ریویو په لاره باندې کالعدم کی ختم کړي نو دا چې کوم دی نه خامخا یو اهم اختیار دی نو دا د سپریم کورټ باره کې بیسک انفارمیشنز وو نیکسټ ویډیو کې بعد د های کورټ باره کې بیسک انفارمیشن تاسو سره شریکو ډېره مننه